د 1401 لمریز کال د کانکور ازموینې د هیواد په کچه له 5م غوره بریالي سره د کندوز ولایت د رهبري لیدنه. د کندوز والي مولا نثار احمد نصرت د ځوانانو د هڅونې او تشویق په موخه د 1401 کال د کانکور ازموینې د 5م غوره کامیاب محمد عزیز سره وکتل. د کندوز والي د ځوانانو او په ځانګړې توګه د احمد عزیز د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې ده ته به د تحصیلي بورسونو زمینه برابره کړي. له بلې خوا محمد عزیز د کندوز والي له نیک نیت او هڅونې مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې پوهنې ته به لا زیاته پاملرنه وکړي. په کندوز ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو مالداري ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په مرکز او ولسوالیو کې د کبانو د فارمونو جوړولو ته د خلکو لیوالتیا ډیره شوې ده. دا مهال په کندوز ولایت کې له 300 څخه زیات د کبانو فارمونه شتون لري او هر کال له دغه فارمونو څخه د کب غوښې بازار ته وړاندې کیږي. د رسنیزو خدماتو چمتو کولو لپاره د کندوز د ملي رادیو تلویزیون امریت کاري ناسته ترسره شوه. د دې ادارې په اداري غونډه کې د کندوز ملي رادیو تلویزیون امیر شجاعت الله خادم د خپرونو په ښه کولو، د تخنیکي وسایلو په سمبالولو، د دغه ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د راپورونو پر چمتو کولو ټینګار وکړ. د کندوز ملي رادیو تلویزیون د خپلو نشراتي تګلارو له مخې په دوامداره توګه کار کوي ترڅو د دولت لاسته راوړنې د خلکو د ژوند شرایط او پیښې منعکس کړي. پر اړمنو کورنیو د خوراکي توکو مرستې. د دبلیو اف پی اداري چارواکي د اړمنو کورنیو د سروې له بشپړېدو وروسته د کندوز ولایت په ګلتیپې او چاردرې ولسوالۍ کې د خوراکي توکو ویش لړۍ پیل کړه. د دغې کورنیو ټول ټال شمېر 4650 کورنۍ بلل شوی چې اوس مهال مرستې ترلاسه کوي.